کومه ځای کار شوی و تر ایکسپورټ دا مو ویلي و صحیح ده اډوکیټ ته مو وړی و خو یوه خبره ده چې تاسو داسې هم کولی شئ چې مومنټونه یوسئ له ځانه سره اډوکیټ ته هغه څنګه کولی شئ دلته راسئ الیویشن دلته کوم مومنټ وګورئ ډسپلی ته مومنټ درې ګورو موږ د دې کمبینیشن له امله شو ویلیان دیاګرام دا موږ غواړو یوسو هلته صحیح ده دا څنګه وړو رابسو دلته ګوره دلته کیپچر ډي ایکس اف فایل کرنٹ وینډو صحیح ده که نه دا په کوم ځای کې به دا په همدې کې به یې صحیح ده که نه دې کې به ورته ووایو مومنټ یو مومنټ په نامو بل هم شته صحیح ده دا بس دومره به ورته وایي صحیح ده یا ګرام بس هم دومره نوم ورکړو صحیح ده مومنټ ډیاګرام صحیح دا موږ ځان سره وساته لاړ به سو د اډوکیټ پروګرام پاڼه به هم پرانیزو صحیح دی دلته به راسو لږ ځنډ به وکړو صحیح دی که نه تر څو دا خلاصوي راوسو چیرې اوپن دلته وکنه را سره دلته چې شی په نومو مومنټ دا دی صحیح دی ډیاګرام او اوپن دلته وګوره صحیح دی که نه جمال صاحب کولی شي یوسئ در سره مومنټ ډیاګرام او نور خو مو کړ اوکې ولې نه کولی شي کار وکړي ولې نه شي کولی سمه ده که نه دلته به لیرې هر شی به راغلي دلته وګوره ټولې لیرې هر شی راغلي نور کولی شي دې کې بدلون راوړي صحیح ده که نه ښه تر دې ځایه اوس بېرته ځو ټپس پاڼې ته په دې باندې خو پوهېدې که نه کومه ستونزه خو نه لري څنګه دا ټول لکه اوس زه غواړم دغه غواړم دا یوسم کوم ډیفام شیپ دا غواړې ښه دا داسې هایلایټ ځان سره وساته داسې اوس به وګورو دا وړي ګوره ځکه هلته وایي کیپچر ډي ایکس اف فایل کرنټ وینډو نو په دې کې هر شی دی بس دا ټول به راته وړي صحیح دی که نه ډیفام شیپ به ورته وایي صحیح دی دا بیا یاد کې وساتئ هیڅ نه سیو کوئ نه کلوز کوئ ستا کوئ ښه څه څه اوپن څه نوم ورکړی و ډیفام شیپ هلته چې شی ته ولرې هغه ټول راوړلی سي بس هر شی دي در سره بس په همغه وینډوز کې تاسې هر شی پرانیستی واوسي ځان سره صحیح دی که نه ښه دا دلته هر شی راوړلی سي بس نور خو وپوهېدې صحیح دی که نه ښه بل دې کې چې شی پاتې و دغه کریټ ویډیو هغه درته کوم وروسته کار کوو ښه چې دا سیف ته یوسو هلته بیا ډېر کار غواړي ځکه هغه کار به هم درته وکړم څنګه تاسو سیخان هلته پیدا کوئ هلته بیا وبه ګورئ خو مخکې له مخکې نه به دا کارونه خلاص کړو صحیح دی که نه کریټ ویډیو څنګه ته کریټ لکه ویډیو په هغه وخت کې ته کریټ کولی شئ چې دا ډیفام شیپ وګورئ لکه دا ګوره سټارټ انیمیشن چې په دې کې نه وي تا سره دغه کار نه کوي دا کریټ ویډیو صحیح اوس دلته ته ورته وایې کوم ځای کې دا له ځانه سره ساتو په همدې کې بس ښه ډسکټاپ بس همغه ایټاپس ټکسټ داسې نور فارمیټ خپل اخلي صحیح ده که نه بس وي به ولیکو ورته سمه ده ښه سیو اوس دلته درته وایي ریکوایر ډیوریشن څو ثانیې غواړې دغه ویډیو درته وغځېږي څو ورکړمه څو 15 ثانیې او په دې 15 ثانیو کې که نه نمبر اف سایکل ان ډیوریشن
څو سایکله څو چورلنده وایي څو پنځه زموږ پنځه ورته ورکړه سیدارو 3 ثانیو کې راځي که دومره زر زر مې بل دا پریم سایز دی په پکسل باندې د دا هم کولی شي ورته زیات او کم کوي خو چې دا څنګه ده هلته بیا تاسو خپله وګورئ چې دا څه شی ده اوس زه نه پوهېږم چې زیات سي څنګه به ښه یا اوکې هلته وګوره ویډیو ته لږ ځنډ به وکړي ښه بس اوس را سره دا ویډیو دا ویډیو را سره جوړه شي هلته کتلی شي ښه اواز به لایک ښه اواز به راځي ورسره اوس خو نه اورېدل کېږي څه سوال غږ یې لوړ هلته اواز خو سته ورسره کېدی شي ورسره ارام شي اوس خو نه اورېدل کېږي زه یې نه اورم کېدی شي کوم ځای کې وایي اوس نه راځي ورسره صحیح ده دا به له منځه یوسو ښه په دې باندې وپوهېدئ بل دا ټایم هسټري انیمیشن هم ده دا به هم چیرې کوم ځای کې به خلاصېږي در سره ویې ګورئ اوس کار نه را سره کوي اواز داسې به یو دم به کار را سره ونه کړي سایکل انیمیشن داسې زر به کار ونه کړي دا باید سټاپ شي که نه زور پرې راځي دا وګوره خپل ساس ښه په دې باندې وپوهېدئ انجینر صاحب ښه دا اوس پرنټ سیټ اپ ده پرنټ سیټ اپ تاسو پرنټر رنګ مې خلاص دی که ما درته پرنټ کوو یوازې ټول رنګ یې خلاص شوی ده سمه ده ښه پرنټ کولی یم سي سټیټس او ټایپ نور بس پوهېږئ پرنټ باندې صحیح ده اوس دلته د پاڼې هغه ورکوئ کچه ورکوئ په کوم ډول پاڼه چې ته ولرې 3D در سره یې څلور هر شی ورکولی شي صحیح ده لینډسکیپ غواړئ دا بل شی ده پورټریټ دی شی ده دا هم ورکولی شي صحیح ده دا چې اوس پرنټ پریویو فار ګرافیکس دا هره وینډوز چې تا هایلایټ کړې وي هماغه درته راخلي دغه هایلایټ وکړه نه یا داسې هایلایټ ورته وایي اکټیو ورته وایاست چې کوم اکټیو وي هماغه درته راخلي دلته پیټ ټو پیج دا نور به سکل ورته دا یو په یو کې به سکل ورته کمه زیاته هر څه یو نسبت زر وګوره ډېرې درته کوچنی کوي یو نسبت 50 یا پیټ ټو پیج سمه ده بس دې باندې خو پوهېږئ دا زما ورته زمین او دا شیان دي پرنټ ورته وایه بس پرنټ به یې کړي بیا درته ښه دا اوس پرنټ ګرافیک دا بس کېکاږي دا تڼۍ بس بیا به درته پرنټ کړي صحیح دی که نه بیا به درته پرنټ کړي اوس ما پرنټر تړلی یم نه دا او بل هغه دی رنګ نسته پرنټر کې مې ښه او دا مست چیټي ورته وویل دا به لږ ودروه بس چې دې کې رانه ښه تر دې ځای اوس که نه په دې باندې کله چې پرنټر در سره تړلی واوسي بس پرنټ پې کولی شئ بل پرنټیبل دی دا وروسته درته وایم صحیح دی که نه یو ځل بیا ډیزاین هم بیا وکړو بیا به هلته درته وایم صحیح ده کیپچر دا انهانسډ میټا فایل دی که نه په دې باندې چې شی کېږي د دې باندې کولی شئ دغه یو لکه دا پینټ ته وړلی شئ تاسې وګورئ چې څنګه کار کوي مخکې له مخکې بس نه ګوره ورته چې کومه د اکټیو کړې هغه وینډوز موږ وړو په کوم ځای کې به دا په کوم هغه کې دا 12 په ډیسکټاپ باندې زه ډیسکټاپ باندې به راوړم همدغه ایټپس ټکسټ بل خو دلته نشته سیو به یې کړو ډیسکټاپ باندې بیا وګورئ ښه ډیسکټاپ ته راسئ ولې ډیسکټاپ نه راسئ دا زه راته دا دی ښه شیرینګ څه شی وایي باید موږ سره خلاص ایډیټ به باید راسي را سره ښه نه اوپن ویت ښه دلته چې شی لیکي یوزر هسټري ډیسکټاپ کوم دا دا ما هغه پاتې ده
دا خو به بند کړم دا ولې نه خلاصېږي ښځه څه خبره ده دا خلاصېږي باید را سره خلاصي بل به ترې جوړ یو بل به جوړ کړو صحیح ده که نه بل به یوسو زه صحیح ده ها څه دا دی که نه یو بل هم ما وړی ده دې هغه ته خو هغه کې کار کوي را سره ښه دې ته به نوم ورکړو مثلا زه دا نوم ورته ورکوم صحیح ده 130 یاد کې وساتئ دا مالته یو دلته ډسکټاپ راته ښایي او په دا مو کوم ځای ته ویوړ ښه ډکه دې کې وکړه دا به وګورو چې خلاصوي که نه دا ولې نه خلاصوي نه څه خبره نه ده پینټ ته وړي راته باید راته خلاصې کړي ښه اوس څه خبره ده دلته یو بل بومي باید بي ام پي جوړ شي جي پي نه دا خلاصوي را سره دلته یو بل ما وړی و چیرې ښه د کیو شی په نوم و هغه بل ځای کې و ده دلته به چیرې ښه دې کې نشته دلته لږ مخکې چیرې راغی کوم ځای کې دا څه خبره ده زه نه پوهېږم چې ولې نه خلاصېږي ښه بیا به وګورو دا ګوره ښه دا هم ده ښه زه دا ګورم چې دا خلاصوي که نه دا اوس خلاصوي را سره کټ مټ داسې ده ښه چې اوس هلته یې نه خلاصوي زه نه پوهېږم چې څه ستونزه ده اوس هلته په هغه ځای کې دا مخکې ما کار کړی ده هغه دغه دی در سره داسې په دې بڼه باندې در سره راځي ګوره ای ام هغه دی اپ په دې بڼه در سره راځي خو چې هغه اوس نه خلاصوي د دې لامل به بیا پیدا کړو صحیح ده که نه دا شیبه به یې پرېږدو ځکه موږ سره وخت نیسي اوس که موږ پسې ګرځو څه خبره ده شی ده انیول ټو کمپلیټ اپریشن صحیح ده دا نه ده پکار زه خپل هغه ته ځم نور کار به وکړو صحیح ده ښه دې باندې وپوهېدئ دې ته راځو په څه شی باندې دې باندې کیپچر ډي ایکس اف تاسو کولی شئ ما درته ویلي مومنټونه تاسو وړلی شئ یا په دې پاڼه چې هر شی دې پرانیستي وي اکټیو وینډوز دا درته وړي هر شی اوسي سمه ده ښه دا هم کار را سره کوي لکه مخکې ما درته ویلی خو بیا به وګورو چې اوس څه ستونزه وه موږ سره چې کار یې نه کوو بل راځو کیپچر پکچر ته کولی شئ دې نه انځورونه مه کاږئ هر چیرې چې وړئ ګوره انټایر سکرین دغه ټول سکرین چې ده د دې ټول انځور کاږئ صحیح ده دا ځان سره وړو کوم ځای ته دې پکچر ته به یوسو صحیح ده دلته به یې راوړو تاسې ګورئ ورته سمه ده دې ته یو وایم سیو بیا راځو زر زر به کار وکړو صحیح ده اوس مین وینډو انځور وړو دا دې ته به دویم ووایو په پکچر کې و که نه هلته بیا وګوره چې راغلی دلته څخه څه شو دی خو دا خو دی نه واخیست ښه انټایر سکرین هماغه د ټچ د سم خلاص شوی نه و ښه زه ګورو هماغسې اخلي راته ښه سیو دا ځل به وګورو بیا ځو ښه دا دویم مو واخیسته که نه کرنټ وینډو ښه کرنټ وینډو دې ته به ووایو دریم پکچر ته دلته وګوره ښه دا هم سمیږي زه هلته څه خبره نه ده دا دریم راځي که نه دریم او بل راځو دا دریم خلاص دا ویداوټ ټایټل بار دا به څلورم سي ها پکچر کې که نه هلته ګورئ بیا بدلونونه لیدلی شئ او بل راځو دا څلورم دې ته راځو که نه یوزر ان کرنټ وینډوز دا به م واخلو چې څنګه دی وروستی یو پنځم او یو ځل بیا هم هغه اول اخلو چې ولې څه خبره وه هلته چې موږ ته هغه یو ټایر سکرین هلته ښایي هغه به خلاص شوی دا ټول سکرین کې مخکې به هغه خلاص و یا به وګورو چې څه خبره سیو کوم ځای او دا خو بل ځای ته لاړ دا دې ځای ته راغی اوس یې نه ده ویرې دلته یو بله پاڼه به خلاص شي هغه به بنده کړو صحیح ده که نه چې شی خلاص دی شی خلاص هم نه دی
دا لږ څه خلاص دی دا خو به یې نه یې اخیستی زه ټکټ پاڼه بیخي بندوم صحیح ده نور هم کار ده دا نه شي وکولی بند شو دا ډېر خلاصوي او ځکه د شو ښه بیا ځو دا ځل به وګورو که دا ځل هم کار ونه که ترې تېرېږو صحیح ده که نه انټایر سکرین ټول سکرین ګوره دغه پاڼه چې خلاصه ده باید دغه موږ ته واخلي په پکچر ته ځو هماغه ون باندې سي ون باندې یو ریپلیس هاوس بلاړ شو پکچر دې ځینې بلند یو به بل هم هغه که زر به ورسو اوس چې هلته دومره ګرځو دې کې و که نه ورې خلاص یې کړه ریپلیس میسج چرا همدغه هغه اخلي او دا اخلي ښه څه خبره نه ډېر زر یې اخیستی که نه عکس کېدای شي د زر خبرې ښه زه دا نور وګورئ هماغه هم راځي ښه هغه انټایر سکرین ټول اخلي را سره نور څه څه بس دغه اوس پنځه دانې او څو صحیح دی که نه او ښه صحیح ده دا ټول وګورئ لیدلی شئ ښه کوم ځای ته مو خبره ورسوله دوه خبرې پاتې شوې یو دا خبره او یو مخکې چې شی وه هغه انهانسډ چې شی هغه به بیا ووایو صحیح ده ښه دې ته راځو دا څه شی ده موډیفای شو پروجیکټ انفارمیشن ته چې دغه پروژه کوې د دې په اړه ته مخکې له مخکې نه معلومات ورکړه دا پروژه چې شی اول کمپنۍ نوم دی ورکړه تا سره کمپنۍ نوم څه شی ده زه دلته یو نوم ورته ورکوم سمه ده یو نوم به ورکړم یو نوم به ورکړم زه صحیح ده احمد ابا کنسټرکشن کمپنۍ ورکوم صحیح ده کنسټرکشن دا نوم به بیا موږ سره چیرې راځي او بیا چې کله موږ د ریپورټ وګورو نه کله چې ریپورټ ګورو بیا به دا راځي ګوره ما دا د کمپنۍ نوم څه دا پروژه د چا لپاره موږ کوو کلاینټ نیم ښه داسې یو نوم به ورکړو ښه منسټري اف هایر ایجوکیشن بس دومره لنډ نوم ورکړو صحیح دی که نه او پروجیکټ نیم څه شی دی پروجیکټ نیم به ورکړو ننګرهار های سکول ننګرهار ننګرهار نیو سکول به ورکړو صحیح ده نیو های سکول یو دانه خو شته که خاص سکول بس پروجیکټ هیڅ نه ورسره لیک پروجیکټ نمبر چې څومره پروژه دی دا هم ورته ورکولی شي صحیح ده نوم دا به 214مه پروژه ورکوو داسې نور هم دا شیان ورکولی شي ښه پریم ټایپ دی انجینر هم ورکولی شي سوپروایزر څوک ده ایشو کوډ باندې نه پوهېږم چې څه شی ده ډیزاین کوډ ورکولی شي ښه انجینر څوک دی انجینر چکر او سوپروایزر په ننګرهار کې یو نفر یو سړی ټول کار کوي زه دلته ټول نومونه ورته ورکوم څه خبره نه ده انجینر ورته ورکوم احمد شاه انجینر ده دلته چې څوک هغه کوي چې کوي هماغه دلته به یو نوم ورکړو منصور صحیح دی منصور او سوپروایزر به جمال ښه د ایشو کوډ به هم څه شی خبره ایسي د ایشو کوډ څه شی ته وایي زه نه پوهېږم څه شی ده ډیزاین کوډ به ورکړو ای سی آی صحیح دی که نه هلته چې موږ په ایټپس کې لرو نه پوهېږم څو ده اوس 2000 څو ده 15 ده څو ده هغه ورکوي هغه په اړه تاسو 313 او 2015 دی څو دی یا داسې لنډ به یې ولیکو 05 ښه زه 4 شی لیکئ بس داسې یو شی ورته ولیکئ دې خوا کې بیا انټرنیشنل بلډینګ کوډ هم راځي یا د نور بل کوم کوډ له مخې تاسو هغه کړی وي ډیزاین او دلته روګانې ورکولی شئ که نه اډ رو لیکئ ورته هر شی
خپله خوښه هم دې ته معلومات ورکولی شي صحیح دی که نه ښه دا خلاصه ځینې شیان وضوح یې وبه هم نه کوي او دا راغله را سره شی ده یوزر کامنټس اینډ سیجن لاګ ګوره دلته چې موږ دغه ایټپس کې د هر څومره فایلونه سیو کړي یو خو هغه هم راځي او په خپله هم ته یو شی لیکلی سي لکه خپله ته دلته یو شی لیکي ځان لپاره دلته سي هر شی ته وغواړې لیکلی سي او بل دلته چې اوس موږ څومره کار وکړو دا اوس هغه هم ځان سره ساتلی یو ریکارډ ورته وایي هیسټري ورته وایي دلته وګوره 8:45 بجې موږ کوم فایل باندې کار وکړو دلته نوم در سره راځي صحیح ده دغه د ایټپس کار او ایټپس دی بیا ایټپس او شی په دې باندې موږ کار وکړو دا هم درته راځي او ته خپله هم کولی سې د دې ځای کې یو شی ولیکې یا دا ټول ختم کړه بس دلته یو شی ولیکه سمه ده چې هر شی لیکې بس دا بیا دلته پاتې کېږي ټکی ټکی لیکه وی ګوره چې پاتې شوی که نه صحیح ده ښه بل لاست انالیسیس رن لاګ هغه چې وروستی انالیسیس موږ کړی و راځي که نه داسې پاڼه چې کله انالیسیس کوو هغه هم دا دی در سره هر شی درته ښودلي چې شی نه دی ګټه اخیستلی هماغه انالیسیس چې موږ کړی وروستنی لاست انالیسیس دا اوس ډیلیټ انالیسیس فایل دغه انالیسیس چې تا کړی هماغه فایل هغه هم درته کولی سي ډیلیټ کولی سي ډسپلی انپوټ اوټپوټ دې نه چې شی راوځي تاسو وګورئ ښه زه دا اوس اوکې کومه کوم ځای کې به یې څه وکړو یو فایل ورته مخکې له مخکې ټاکو ښه دغسې نه راځي دا پکچر دې منځ کې یو نشته که نه دې ته ټیکسټ دا یو فایل به ورته مخکې له مخکې ورته وکړو دا به راواخلو صحیح ده ایټپس ټیکسټ اف دی صحیح ده اوپن ګوره دا درته خلاصېږي د دې په اړه دا چې کوم ماډل دی دا معلومات دی ویې ګوره چې څه شی دی دا خو یې هماغه لکسې راته خلاص کړه څه فکر کوئ نه دا چې موږ سیو کړو انپوټ فایلز صحیح دی که نه دا مو انپوټ که آوټپوټ کې به اوس وګورو زه نه پوهېږم چې شی به راځي زه لمانځنې وروسته به کار وکړو که یې کار وکړه ښه ترخه ده که ویې نه کړو بیا به وګورو دا دی که نه آوټپوټ به یې کړو بل نوم به ورکړو output حال کې به بیا څنګه output کې هغه هېڅ در سره راځي دلته راځي یو بل به پیدا کړو څه خبره به یې صحیح دا خو هماغه پیل دی چې موږ سره پروت دی هلته output هم ده یو څه چل به یې انشاءالله را به صحیح ده لمونځ کوو بس بیا به کار پرې وکړو دا به خبره دې ځای ته راورسېده که نه انپوټ او آوټپوټ ته موږ به داسې یو فایل پیدا کړو دغه ټکسټ فایل چې وي دلته به آوټپوټ د ځان لپاره راواخلی آوټپوټ په کوم ځای کې و په دې کې و که نه دا اوس که دا فایل خپله موږ وګورو دا شیان دي کې ښه دا د نور بدلون راځي کې هغه کې بیا خپله وګورئ چې کوم بدلون راځي بس اوپن به یې کړو دا آوټپوټ ټکسټ فایل دلته وګورئ دا سمه ده دا ډیټا دی تر دې ځایه زه پوهېدم نور نه پوهېږم چې څه خبره ده او دا هم خپل سر څه چیرې نه سوپر ډیډلوډ یې درته ویله بیم 2 ستوري 2 نور خپله دلته اثر کې به یې کالمونو کې نومونه وګورئ چې دا څه شی و صحیح ده اثر کې به یې وګورو که نه اثر کې څه شی ور اثر ښه کیز ټایپ یې کړ سکیل پکټور یې راته ویلی ده هماغه هغه دی اضافه باري ضریبونه دي صحیح دی که نه دلته لکه کیز یې ویلی ډیډ لوډ دی سوپر ډیډ لوډ دی چې شی دی دا یې کامبو دی بس د دې لاندې هر شی راځي هماغه دی صحیح ده که نه هر ستوري کې درته ویلي دي هر یو ستوري کې درته شمېرلی صحیح ده
دا خبره خلاص شوه دې کې نور څه شی پاتې شو ډیلیټ انالیسیس پیل بس وسو که نه نور څه شی پاتې نه او بله خبره دا به یو ځل به بیا هم کار به وکړو چې څه شی ده پکچر ته به راسو پکچر ته نه راځو دا ځل یې په ډیسکټاپ باندې اچوو چې معلومه شي موږ ته همدغه پکچر ګورو سټوري ټول بیا هم همداسې ښځه به ستاسو خبره ده څه کوم ښځه څه کوه راځو دغه وړو سیب ته یې ځان سره وړو نور خو دې کې څه شی پاتې نه شو لکه څنګه مو اکسپورټ کې وویلې دا چې څه شی مونږ اکسپورټ کړه هغه بیرته امپورټ کې راوړلی شو سمه دی که نه نور خو کټ مټ دي دواړه یو شی ده یوه خبره ده اوس راځو اکسپورټ ته دغه سیب ته یې وړو یو سیب دلته ورژن اته ده یو 12 ده زه لومړی به اتو ته یو ساعتنه مالته بیا 12 ته وړل کېږي هغه لکه اتو ته مې یوړ بیا 12 ته وړل کېږي دلته وګوره کوم سټوري ته له ځانه سره وړې دویم وړې لومړی وړې لاندې بیز وړې در سره هر شی چې وړې ته ورته ووایه زه ورته یم چې دغه منځنی وړو مونږ صحیح ده اوس دا منځنی چې وړې اکسپورټ پلور لوډس انلی یوازې د پلور باندې چې کوم لوډونه دي دا وړې که نه موږ باید دا ورته ونه وایو دا ورته وایو ګوره export floor loads and loads from above خپله د پلور لوډونه او له پاسه چې څومره لوډونه دي دا ټول موږ له ځانه سره وړو صحیح ده که بیا دیوال نه تاسو ګټه اخیستلې وي لاندې بیا دیوال هم دی دغه لاندې درېیم هغه لوډ کیس کې کوم کیزونه ته له ځانه سره وړې هماغه ورته وایي صحیح دی دا ټول به سلیکټ کړو اوکې اوکې اوس وګوره کوم ځای ته به یوسو دا نه ډیسکټاپ ته نه وړو دلته به شیري الله برېښنا لاړه دا به لږ ودروو تر څو به برېښنا هم راشي ښه راځو مونږ غواړو یو پوډ د یو سلب له ځانه سره یوسو سیب ته مخکې برېښنا لاړه ځکه ښه اکسپورټ راباسو دا مو وړی و که نه سټوري 2 سټوري 1 لومړی پوډ وړو اکسپورټ پلور لوډس اینډ لوډس فرام اباو دا ټول سلیکټ دی صحیح ده او اوکې ځنډ به ورته وکړو دا به یوسو چیرې ډاکومنټ سیف وګوره دې ته به یوسو صحیح ده سیف دلته به یو نوم ورکړو یو داسې نوم چې موږ ته بیا یاد وي سټوري یا سم نوم به ورکړو سلب and safe صحیح دی که نه دا خو نه رانه یېلېږي بس صحیح ده لاړ را سره ښه دا موږ سره لاړه زو هغه خلاصوم سیف کشکې سیف کار وکړي زه روان دلته چې کله راغلی که دا اوس در سره دا ماډل اکسپلورر دا در سره خلاص وي که نه وي خلاص دا موږ نه ده پکار راباسئ پیل مینو ته پیل امپورټ امپورټ سیف F2 کې دې پیل ته به راسئ صحیح ده دا ډول کوم ځای کې و را سره دا وکړه نه سلب اینډ سیف دا به اوپن کړئ دلته اوس درته ټیکسټ فایل ورژن 8 is being imported into program version دې ته اوس را 12 ټکی 2 دې ته راځي اوکې که او راوړه ورته دا راغی را سره ښه دا سلب خو دې راوړ له ځانه سره دې راوړ سلب دې ځای ته اوس ته ښایي باوري ونه اوسې چې هغه لوډونه در سره راغلي دي یا نه دي در سره راغلي که نه ډسپلی ته راسه شو لوډ وګوره کوم لوډونه لایو لوډ ګورو صحیح ده لایو لوډ ګورو شو لوډ ویلیو به ورته وایي پوینټ لوډ دی سلب ګریویټ دا به ورته وټاکو صحیح دی که نه دا ډول لوډ دی ګوره ټول لوډونه موږ سره راغلي 1.29 کیلو نیوټن پر متر مربع باندې دلته ګورئ درته واحد هم لیک صحیح دی که نه لایو لوډ دی او بل وګوره بس ټول در سره راغلي لیدلی شي صحیح دی که نه هو که نه دا وګوره کیلو نیوټن پر متر مربع باندې درته راغلی ټول لوډونه در سره لیدلی شي چې کوم لوډ تا په کار وي که پوینټ لوډ دې ورکړی وي کامبینیشن لکه نه ده راغلی
هلته موږ کمبینیشن و راسره نه و راسره کشکې موږ سره وای کمبینیشن هم در سره راځي هلته دی چې جوړ کړی وي بس کولی سي کمبینیشن هم راوړي صحیح دی که نه یا کمبینیشن دی هیڅ وي نه در سره څه خبره نه ده دلته به راسو خپله به یې جوړ لوډ کمبینیشن دلته سته راسره کمبینیشن خو لوډ کې نسي لیدلی څنګه لوډ په یو وخت کې ټول درته وښیي کمبینیشن هم راغلی ده راسره سمه ده کمبینیشن ستا خو دغه لوډونه په خپله کمبینیشن کې راغونډ سوي دي که نه څنګه درته ټول په یو وخت کې وښیي ښه تر دې ځایه وپوهېدئ لوډونه تاسو لیدلی سئ لوډونه سم راغلی دی 3D وګورئ دا 3D دی در سره د هغه پوډ در سره راغلی ده خو چې کله هم تاسو سیپ کې کار کوئ مخکې له ډیزاین نه به تاسو ډیزاین سټریپ ورته وټاکئ ډیزاین سټریپ لکه دوه ډوله یو میډل سټریپ دی او بل را سره کالم سټریپ دی کالم سټریپ څه شی ته وایي او میډل سټریپ څه شی ته وایي سټریپ د دې لپاره ورته ټاکو که تاسو خپل هم سلب مینول ډیزاین کړی هلته برخه راخلی دی یو متر لپاره شمیرنه کوئ نور داسې دا نور هم دغسې پرځوئ اوس دلته وګوره لکه یو دغه سټریپ دې ته کالم سټریپ وایي دې ته دا کالمونه چې داسې راځي که دا موږ ورته وټاکو ځان ته خپله اندازه ورکو ورته وایي مثلا دلته هر څومره چې ورکوئ یو متر په یو متر ورکوئ لکه دغه سور ورته ټاکئ زه داسې یوه بېلګه وایم صحیح ده مثلا موږ سره دغه کالم سټریپس دې ځي نه ونیسه دې ځي پورې دا خواته هم بیا راځي ورسره خو دا نه شمېري اوس راته ښه پروګرام موږ به ورته ووایو بیا خپله به وګورئ چې سټریپ خپله څه شی ده کله سټریپ موږ یو تصمیم خپله ځان ته تصمیم مو هغه کړی جلا کړی لکه ډیزاین سټریپ مو ورته ویلی لکه دا یو سټریپ سو دغه یو سټریپ سو هر څومره یو متر ورته هر څومره ته جلا کوې هغه یې تا خوښه ده یا ته خپله ورته وایې کمپیوټر یې بیا خپله درته کوي بیا دلته راسه په دې ځای کې په سپین رنګ باندې دا هغه کرښې سمې نه راځي خو زه بس تاسې ومنئ چې بیخي سمې دا هم کالم سټریپس ګوره دغه دا به دې رنګ باندې به ورته وایي چې لږ ښه ښکاري ګوره دې ځینه ونیسه تر دې ځي پورې دا هم کالم سټریپ ده خو دا منځ کې چې پاتې کېږي دا ما سره میډل سټریپ دی دا میډل سټریپ دی صحیح ده دا ما سره میډل سټریپس دا میډل سټریپس نه دا یو ګوره دا سټریپس را سره کالم سټریپ دا هم کالم سټریپ کې راځي دا هم کالم سټریپ او داسې دلته چې کالمونه نه وي کې هغه ته میډل سټریپ وایي بیا داسې دا لکه په ایکس لوري موږ وټاکل که نه په وای لوري هم داسې ټاکلی سي چې په دواړو لورو باندې بیا درته سیخانه واسي صحیح ده اوس ګورو اوس خپله پروګرام ټاکي ته خپله ډرا کولی هم سي خو ډرا یې ډېر وخت نیسي زه یې هغه نه تېرېږم لنډ کار کوو صحیح دی که نه ایډیټ مینو ته راځي ایډیټ مینو کې دلته ورته وایي اډ ایډیټ ډیزاین سټریپ دلته به اډ ډیزاین سټریپ به ورته وایي ښه دا ډیزاین سټریپ اوس وګوره دلته به ورته وایي چې انکلوډ میډل سټریپ بیا خپله درته پروګرام پوهېږي میډل سټریپ درته جوړوي ګریډ ډایرکشن لومړی په ایکس ډایرکشن باندې صحیح دی سټریپ لیر ای لیر ورته وایم مش چې مونږ کله کو دوه هغه دی که نه اوس ای لیر ورته وایي صحیح دی ای لیر په ایکس باندې سټریپ وایي فکسډ ته خپله ورته وایي چې لکه 3.5 5 6 داسې اندازه ورکړه که نه اوټو ښه ده بس پروګرام به یې راته وکړي اوکې که هلته وګوره سټریپونه یې موږ ته اوس هم ښایي ته اوس میډل سټریپ هم سم نه درته برېښي سته را سره ښکاري موږ ته نه برېښي نه دلته راسه ښه دې ته ووایه سیټ ډسپلی اپشن ته راسه ورته ووایه ډیزاین سټریپ لیر ای اوس دا موږ سره آن دی دلته راسه ورته شو دغه ویټ د پلنوالی درته وښیي اوس بیا وګوره بیا لیدلی شئ میډل سټریپ هم وګوره او کالم سټریپ هم وګوره اوس باوري سوی اوس خو پوهېږئ چې میډل سټریپ څه شی ده او کالم سټریپ څه شی ده دا موږ سره کالم سټریپ دی او دغه را سره میډل سټریپ دی که بیا هم باوري نه یې ښایي اوس هم باوري نه یې نو لیبل یې وګوره بس صحیح دی دی لیبل یې دي در سره او د سټیشن به یې وګورو ښه سټیشن کلی سه هلته درته ولیکي سټیشن نه ښایي راته باید راته ویښیي دا سټیشن یې هم راته وښودلی صحیح ده دا میډل سټریپ دی موږ سره منځ کې او دا بل څه شی دی کالم سټریپ د ګڼه ګوڼه به ترې څه کړو
نور خو پیدا کنه دا ځل زه ورته وایم چې په دې بل لوري دی وای لوري باندې باید زه دا سټریپونه اډ کم ځان سره اډ ډیزاین سټریپ دا ځل ورته وای کوم لیر بی لیر اوټو ورته صحیح دی دا یې موږ سره زیات ښه چې کله تا سټریپونه ورته ښودل دې نه وروسته موږ ځو چې شی ته د هغه به 3 سکو دا لوډونه کلیر ډسپلی وکاسه نور هر شی کارونه خپل راته کړي دي نو یغه زینا موږ چې هلته چې لرل په ایټاپس کې هغه ټول راوړي دي لوډونه کمبینیشن هر شی موږ یوازې اوس دومره کار کوو چې رن انالیسس او بس چې ډیزاین سټریپ ته ورته وټاکل نور کار د خلاص که اوس راځي دلته ورته وایه رنه یو رن انالیسس ته ته یوازې دې کې مومنټونه ګوري او نور شیان یوازې مومنټونه ګوري ارزښت خو یو دا شیان ګوري انالیسس پورې اړوند ډیټا شوي در سره او بله خبره دلته ده رن انالیسس ان ډیزاین دا هم درته په یو تڼۍ باندې کولی سي هم انالیسس وکړي هم ډیزاین وکړي دا ښه ده داسې په کوم ځای کې به یې له ځانه سره وساتو سیف همدغه ځای کې ساتو نوم ورکوو سلب ډیزاین ډیزاین ان سیف خدایا سیف سیف به ورته وایي بس دا صحیح ده نوم مو ورکړه ښه دلته وګوره دا څه شی ده ډیپام شیپ ډسپلیسمنټ د ډیډ لوډ له امله چې څومره بې ځای کېدنه راغلې هغه درته ښیي بس دغه کرزر په دې باندې ګرځوه هر چیرې درته لیکي پر ملي میټر باندې پر ملي میټر باندې دلته وګوره نه دا مومنټ نه دی دا بې ځای کېدنه ده ډسپلیسمنټ دلته خپله درته لیکي کولی سي تاسو مومنټونه وګورئ راسه شو بیم فورسز په بیمونو کې ګورئ قواوې ګورئ په بیمونو کې څه شی ګورئ کمبینیشن ته به راسو د دې کمبینیشن له امله هلته M33 وکنه دلته موږ ته لیکي میجر مومنټ سمه ده شی مومنټ لکه ایټپس او د دې هرومرو به یو برابر وي ځکه هلته موږ له ځانه سره لیکلی وای دلته به بیا موږ ډېر ښه به پوهېدلی چې رښتیا سمه ده که نه ده سم ښه میجر مومنټ ګورو دا M33 دی ښه ویلیو ګوري یا پیل دیاګرام ګوري دلته درته ښیي په بیم کې دلته وګوره 3D وګوره 3D بس دلته که داسې ته هغه دا پې زغلی هم درته ښیي ښه دا اوس ولې کار نه کوي یاره دلته کار کوي او کار کوي صحیح ده او د هغې د بکګراونډ یې ورته تورولی سي نور هم درته ښه دی دا ښه دی که نه ښځه چې دا ښه دی دا وګورئ صحیح دی که نه کیلو نیوټن ضرب میټر ښه دا په بیم کې او را سره هر شی لیدلی سي نور کټ پټ د هغه په څېر ده د ایټپس په څېر باندې ده دې باندې خو پوهېدی که نه یا شو ویلیو ان دیاګرام ورته وایي هلته به ویلیو درته ولیکي ښه دا اوس دې نه تېرېږو ښه شو لوډ بس دا شیان لیدلی سي شو ډیپام شیپ لیدلی سي کټ مټ د هغه په څېر ده شو ریاکشن لیدلی سي د ایټپس په څېر ده شو بیم فورسز دا خو هم درته وښودل شو سلب فورسز په سلب کې چې کومې دي هغه هم کټ مټ د هغه په څېر باندې ده د څه ورته وایي د ایټپس په څېر باندې لیدلی سي صحیح ده هغلته هم لیدلی سي سټریپ ته راسه شو سټریپ فورسز دا په سټریپ کې درته ښیي مومنټ ګورې مومنټ به وګورو صحیح ده مومنټ دا په سټریپ کې خبره ده دا وګوره دا میډل سټریپونه دي دلته او دا کالم سټریپونه دي دلته صحیح دی ښه دا مومنټونه سو دې نه هم تېرېږو راځو شو سلب ډیزاین ته راځو یا لومړی بیم ګورو ګوره شو بیم ډیزاین دا تڼۍ کېکاږه چې موږ ګورو لانګیچیوډنل ریبار ګورو لانګیچیوډنل ریبار فلکسر دا فلکسر دی که نه دا باید وګورو دغه مومنټونه ګورو پیل دیاګرام باندې یا ویلیو درته ولیکي چې هر شی ورته وایي خو بس موږ لومړی ورته وایي پیل دیاګرام صحیح ده اوس راځه ویلیو هم درته کولی شم دلته اوس وګوره ټاپ وګوره دلته صفر ده ګوره وینې ملي متر مربع بټم څو ده 7 3 9 ټکی 4 4 5 ملي متر مربع دلته داسې زه غلا بس درته مو هغه ښیي صحیح ده
د دې لپاره نورې لارې Tradition دي. dish ها ډېر ښه راځي. Tradition ها؟ dish ډېر ښه راځي. څنګه؟ Tradition ریډي dish کړي وګوره. واده ته ډېر ښه راځي. دلته وګوره. بله خبره ده په بیم کې داسې په سلب کې راځو بیا په سلب کې دې نه ډېر راته ښه ښیي. دا خو لکه هماغه د ایټپس په څېر باندې راته ښیي چې لکه په ملي متر مربع باندې یوازې موږ ته د سیخ مساحت راکوي. خو په سلب کې بیا داسې هم کولی شئ چې ته یوازې مساحت غواړې ته درته وښیي چې څو دانې اوس راځو ورته. صحیح دی که نه؟ ښه دا په بیم کې وپوهېدئ؟ دا پلاني شکل دی. پلان کې دی. پلان دې خدای د ښکار لکه مقابل هغې او نه نه دا پلان دی پاسه کوم چې داسې داسې دي دا کوم چې داسې دي. ښودلې دي. نو دا ښه درته ښودلې. ښه راځو هغه ته. شو بیم ډیزاین په دې باندې وپوهېدئ که نه؟ اوس راځو شو سلب ډیزاین. په سلب ډیزاین کې بیا ډېرې خبرې دي. صحیح دی که نه؟ سټرپ بیسډ دا به ورته وټاکي. صحیح ده؟ پلګ دا ګورو. ښه ته ورته شو ټاپ ریبار پاسني ریبار مونږ ګورو. دا بیا ما ورته ښه صحیح ده دا به ټیک مارک نه لرې کوي. که دواړه ګورې بیا دواړه وګوره. دلته خبره ده اوس رینفورسمنټ ډسپلی ټایپ شو ریبار انټنسټي ګوره ایریا پر یونټ ویټ داسې درته وښیي. لومړی به یې دا ډول وګورو. صحیح ده ښه خبره ده. ښه لیر ای ورته وایي. ښه پیل ډیاګرام درته وښیي یا پیل ډیاګرام درته ونه ښیي. دې کې به بیا وروسته خبره وکړو. صحیح ده یو ځل به دغه ساده شیان به وګورو. اپلای که او کلوز یې که. دلته وګوره دا لکه ملي متر مربع پر میټر باندې درته ښیي. هلته موږ ورته وویلې که نه. او لیر څه شی ده؟ لیر ای دی داسې راته ښیي. دلته وګوره دلته صحیح ده. نه دا کالم سټریپ دی. دا میډل سټریپ دی. صحیح ده. هو که نه کم ځینې ځایونو کې کم راځي څومره ډېر راځي. خو هلته وګوره باید زیات راشي. چې شي کوي 3D کې چې کې دا سلب منځ کې ودې دا خو سلب پاس هغه دی. دلته وګوره 214 ده که نه. دلته څو ده؟ 6 نه. خو صحیح ده که نه ډېر ده نو بس خبره نه ده. 3D کې وګوره صحیح ده. ښه بل راځو هغه ته. بل هغه به وګورو شو څه شی و؟ سلب ډیزاین. ته دا ځل ورته داسې شو د ایریا پر یونټ دا د سیخ مساحت په هر متر کې تا هر شی راخیسي خو په پی واحد کې درته ښودلی د سیخ مساحت. اوس دلته ورته شو ټوټل ریبار ایریا پر سټریپ. د یو سټریپ لپاره ته ټول ریبار ایریا ګورې. صحیح ده. ګوره دا اوس د ټول سټریپ لپاره درته ښیي. ولې نه ده سوی دی که نه؟ ټول هماغه یو ښیي. اوکې لیکه بیرته کلوز کړو. اوکې مې کې اپلای مې کې کلوز مې کې. ګوره دلته موږ ته د ټولو سیخانو مساحت ښیي. هلته ما ټاپ ورته ویلی که بټن مې ورته ویلی ښه هلته که یا ټاپ وکړه. اوس دا ټاپ یعنې ګوره هلته صفر ده لاندې راته وښودو. صحیح دی که نه؟ ښه بل راځو هغه لپاره. هلته ما نه هېروم چې شی مې ورته ویلي دا هغه دی بیم دی سلب. ښه دا ځل ورته وایي شو نمبر اف بارز. ته خپله یو بار ورته وایي چې 6 نمبر کاروي ټاپ او لاندې ورته ووایي. صحیح ده. 6 به ورته وایي. صحیح ده یا 5 ورته وایي. هغه نمبر دی لکه ایټاپ زموږ. ښه ده 5 چیرې ده؟ ښه کېدای شي 5 کار ونه کړي. ای به کې راځي اوس چې نه راځي بس دا 6 ورته نیسو. صحیح ده. یا بل داسې خبره ده چې اول موږ هلته ډیزاین کوو مخکې له مخکې نه ریبار ورته ټاکلی شو. که دلته هېڅ هم دا ځکه چې خپله پروګرام دا راته نیولی. ښه بل دلته ورته ویلی شو چې دلته دی کې به بیا خبره وکړو په خپله خوښه موږ ورته هغه ورکولی شو ریبار. صحیح دی که نه؟ اوس موږ ورته وایو شو نمبر اف بارز اف سایز. دا راته وښیي چې څو 6 نمبر راځي. 6 تقسیم یا ته که په انچ په دقیق قطر درکړي. اوس ګورو چې څه خبره ده دلته. اپلای کوم یا کلوز کوم. اوس دلته وګوره لاندې څو دانې په دې سټریپ کې درته ښیي. په دې ځای کې 14 او 6 هغه 6 نمبر 14 دانې. دا مطلب ده په دې سټریپ دی نو په یو سټریپ کې درته ښیي. او بل داسې هغه هم شته چې تا ته هغه وښیي. ښه دلته یو څه شو ویلیو at controlling station and diagram. دا فکر کوم دا یو ویلیو د ټولو کې به درته ښیي. ښه اوس راځي ګوره په دې سټریپ کې څو دي 1 4 6 نمبر.
او په دې کې 43 او داسې هغه اعظمي یې درته ښودلي نور دلته ګوره داسې دلته ګوره صحیح ده 9 خو دلته هغه اعظمي 41 د کوڅې موږ ته لیکلی دا ټول در خو دا سټریپ کې ښه هلته موږ یو سټریپ چې ده 3.2 متره و او دا هم بیخي ډېر دی موږ سره دا سټریپ اوس ماته نه ده معلومه چې څو دی کېدای سي دا موږ سره څو متره ده دا ټول موږ سره څو ده دلته کوردینات وګوره ګوره واین 15.غه دی 15.5 دی 15.5 دا ډېر دی موږ سره ښه دې ځینې ونیسه دې ځې پورې دا څو دی موږ سره وای 3.5 ګوران دې ځینې ونیسه دې ځې پورې نو دا په خپله ډېر دی موږ سره ښه داسې خان چې راځي د دوی تر منځ واټن به هم ډېر کم زه وروسته به یې خپله وګورئ ډرایینګ به یې وګورئ صحیح دی که نه اوس د دې په اړه نه وایم دې باندې خو وپوهېدئ که نه شپږم نمبر بل راځو په دې ټولو باندې وپوهېدئ اوس شو ریبار about specified value دا خو موږ سره راغلی وه خو ته ورته وایي typical uniform reinforcing specified below ته خپله یو څه سیخان ورکوې صحیح دی که نه له ځانه ورته وایي مثلا شپږم نمبر سپیسینګ ورکوې په څو ملي سپیسینګ ورکوې ورته ورکړه شله ملي څه به ورکړو 200 ملي دا خو به بیا را سره کار کوي د دې مطلب دا ده که نه چې په کوم ځای کې بیا دا را سره کار کوي دا سایز دی که نه بار سایز اینډ بار سپیسینګ سایز ورکو بار سپیسینګ یعنی په کوم که دا موږ ورکو چې په کوم ځای کې را سره کار کوي په کوم سټریپ کې بیا به دا موږ ته نه ښیي او چې په کوم ځای کې دا را سره کار ونه کړي دا چې موږ ورکو بیا به هغه سیخان موږ ته ښیي خپله او بیا به هغه پروګرام راته راباسي اوس داسې به وکړو چې هغه به ورکو ښه ټیپیکل یونیفارم رینفورسینګ دلته به ورکو دا 15,000 څو راځي دا خو بیخي ډېر ده 15,000 تقسیم یې هغه که 250 دا خو بیخي ډېر یې اخیستی دا که 250 ملي ورکوو صحیح ده 25 سانتي صحیح ده دا ملي متر باندې د سپیسینګ ورکوو په ټاپ او 250 ټاپ بټم کې به 250 ورکوو پاس به هغه ورکوو 500 به ورکوو صحیح دی او اپلای به وکړو هلته بیا وګوره اوس وګوره چې کوم ځای کې موږ سره هغه کار کوي د څه شی مو دا ورکړه ګوره دلته وګوره ګوره ټاپ نن یې لیکلی راته لاندې دلته چا موږ ورکړي هغه را سره کار کوي ګوره هلته که تاسو خپل هغه انګلیسي لیکنې ته مو ګورئ د دې مطلب دا دی چې کوم سیخان موږ ورته وویل که هغه کوم ځای کې کار کوي هغه ځای کې به موږ ته نن لیکي او کوم ځای کې کار ونه کړي بیا به نور موږ ته هغه شپږم نمبر چې ده هغه به راته یاد شي صحیح دی که نه چې مخکې ډیزاین شوي هغه به راته ښایي صحیح دی شو slab design دا ټیپیکل ده reinforcing and slab rebar object دا به هم څه خبره یې اوس زه په دې باندې نه پوهېږم شاید دا ډېر وخت کېږي ما صرف کتلی یم نه ده دې باندې اوس زه نه پوهېږم چې دا څه شی ده که ګورئ اوس ویې چې څه خبره هغه یې راته وښودل نور نه پوهېږم چې څه خبره ده صحیح دی ښه تر دې ځای خو وپوهېدئ که نه ډسپلی شو سلب ډیزاین کولی شئ شو بټم ریبار دا هم وګورئ په یو ځل هم کتلی شئ په بي باندې هم یو لیر باندې کتلی شئ صحیح دی دواړه هم په یو وخت کې کتلی شئ دا تاسو پورې اړه لري چې شاید دواړه به درته دواړه وګورئ لږ ګڼه ګوڼه ډېرېږي ښه ډول یې نه ده چې دواړه ګورئ ښه دا خو دې باندې وپوهېدئ که نه شو پنچینګ شیر دا څه شی دی پنچینګ شیر چې کله موږ دغه پلیټ سلب کار کوو هلته بیا موږ سره ډېر مهم دی دلته اوس ناټ کالکولیټډ دلته یې نه ده راته شمېرلی دلته مهمه نه دلته ډېر کم هم راځي یو نه باید ډېر ونه اوسي یو نه تل باید کم وي ښه پنچ لکه دغه کالم په خپله سلب کې داسې نه نوځي که نه دغه خپله ټیسټ دی په تهدابونو کې موږ ډیپر 2 نیو څومره نیول د پنچینګ شیر لپاره ځان ته هغه مو یو ساحه مو نیوله هغه ځای کې دا هماغه پنچینګ شیر درته ښیي خو په سلب کې درته ښیي صحیح ده دا به یو نه باید کم وي اوس په دې کې نه ده شمېرلی دلته اړینه نه ده اوس دلته بیمونه موږ لرو دومره ډېر دلته نه راځي دومره
او په هغه کې ډېر راځي دا پلیټ سلبس یې ده هلته بیا ډېر راځي دا هلته بیا در سره مهمه ده ښه دې باندې خو پوهېدی که نه فلات سلب مثبت وزن په هغه کې ډېر راځي په تهداب کېدای شي د په چاپ ته موضوع ډېر زیات خو پلیټ سلب کې هم ډېر فلات راځي سلب باندې صرف د خپل سلب وزن دی چې هغه پکې پنځه شیر نه راځي که نه په شی کې د فلات سلب جوړه صرف د خپل وزن ده چې هغه دا وزن ولې نور چې لوډ او دا نور وزنونه هم خپل ځای جوړ شي لیکن که چېرته په تهداب باندې بس تهداب فرض کړو په دې باندې ټول کامل وزن دی سفر ورته سفر اساس ښه اوس راځو هغه ته ډیټیلینګ ته تاسو غواړئ په دې بسنه نه کوئ چې تاسو ته دا سیخان یې راوایستل او شی ډرایینګ هم تاسو پکار ده ځینې نورې خبرې دي اوس به وګورو چې شی دی ښه ډیټیلینګ پریفرنس ته راځئ تاسو چې غواړئ دا ډرایینګونه درته جوړ کړي کومې یونټ یې راسي میتریک نه ګټه اخلئ یا یونایټډ سټیټ دې نه ګټه اخلئ موږ به میتریک ورته وایو صحیح ده اوږدوالی چې راځي در سره لینت ته هغه په کوم یون کې غواړئ یا په کوم واحد کې غواړئ هغه در سره راسي میتر ورته وایي هر شی میتر سم دی صحیح ده سیکشن اینډ تکنیس سیکشنونه او دغه پنډوالي چې دي در سره هغه په کوم باندې در سره راسي ملي متر غواړئ هر شی غواړئ او ریبار سپیسینګ په څه شی باندې درته وښیي سانتي متر بدلون راوړئ که ورته وایي سانتي متر او قوه در سره په څه شی وښیي کیلو نیوټن سمه ده کیلو نیوټن که بل شی غواړئ بل شی ورته ووایي او موډیفای شو فارمیټ ته راسئ دلته څه شی ده لکه د اشاریه نخوا د څو برخې درته وښیي هماغه شیان دي بس وګورئ در سره د متر څنګه درته سانتي متر داسې په لوی توري درته وکړي په وړو باندې درته بس دا ګروپ بای 1000 په زر زر باندې لکه هغه طبقې باندې بار سپیسینګ هم د 9 سانتي پورې رسي نمبر راوندډ آپشن هر څومره چورته څنګه دا څو کم خاص هر څه ورته وایم هغومره او بل بار مارک سټایل څنګه ورته وایي مارک درته ښیي نمبر سپریټر دغه چې کوم هغه راوړي یا جلاتوب راوړي جدایي هغه څنګه ډیش درته راسي یا کامه راسي یا تسوالی غواړي درته راسي چې ښه مارک سپریټر دغه هم دی دا نمبر سپریټر دی دا مارک سپریټر دی نمبرونه وي مارک کیدای شي دغه سپریټر دغه وینې دا در سره بدلونونه وي او سپیسینګ سپریټر دا لکه مونږ چې کله په هغه کې وایو چې ګژدمکونه دي را سره شي دې نه ګټه اخلي یا په بل شي باندې هماغه در سره راځي ریبار لینت په متر باندې سلب ایریا په سکویر میټر باندې کانکریټ والیم په کیوبیک میټر باندې او ریبار وایډ خپله ټن ورته وایي یا بل شي ورته ټن کیلوګرام به ورته وایي کیلوګرام سلب رینفورسینګ دلته دام ورته ویلی شي نور ترې تېرېږي صحیح ده بس دی دومره صحیح دی که نه او بیم لږ لږ به خلاص کوو به ګورو چې څه شی دی بس دلته هم کولی شئ تاسو دې کې ګوتې وایي لکه کومې سیکشن یې اخلي اعظمي څو دانې درته واخلي ډرایینګ ته ځو که نه اوس دا ځینې پاڼې به دغسې خلاصې کړو بس نور به کې غږېږو نو صحیح ده که بس ډېر وخت کېږي ما هم نور نه ده کتلی ښه ما چې ویلی مې داسې د څو وخت مخکې مې یو 15 ورځې مخکې بس کتلی مې نه ده بیا چې ښه ډرایینګ شیټ سیټ اپ ته به راسو ډرایینګ شیټ څنګه غواړې شیټ ټایپ میتریک په شیټ سایز ورته وایي په کوم سایز کې A4 کې دې راسي A4 کې سم دی ډېر غټ دلته خپله درته سایز لیکي دلته ګوره شیټ وایي دا د A3 A0 ګوره ډېر لوی دی A1 دا دی 840 ملي متره په 502 یا 593 په یو کې په کوم کې راوله ووایه خاندا سم دی زه ډرایینګ سکل ټایپ میتریک دی سلب اوس په کوم سکل باندې تاسو سلب جوړ کړئ په یو نسبت 50 همدا به پرېږدو صحیح ده سیکشن یې درته په کوم باندې راوړي او بیم الیویشن په کوم باندې درته راځي بیم سیکشن غواړي په شی باندې بیسیک ټیکسټ هایټ ورکوي 2 ملي متره ورکولی شي صحیح ده بیسیک سمبول هغه بیا ډېر غټ غټ به راسي که ورکوي ورکړه 15 خو به 15 به دا هلته خو داسې ښکاري چې 15 خو هلته ښځه صحیح ده 15 ویو ګیپ ده او نور ګیپ خو هغه ته وایي نو
په هغه ته واټن ته سر شه ها دلته راځو بارډر ان ټایټل بلاک دغه دا وینې دا چیرې در سره راسي باټم کې سم دی که ها باټم کې راغی شیټ نو چې کله درته لیکي کوم شیټ چې ته کار کوي دا را امپورټ کولی یم چې چیرې چې تا کار کړی وي ښه ټایټل بلاک سایز دا فکر کوم دا ښایي 40 دا به 50 ورکړو 50 صحیح دی که نه لږ لوړ 55 ملي متره ښه 55 هغسې خو بیا داسې 115 اتیا موږ نیسو هغه اوس برابرولی اوس دلته خو 115 اتیا دا داسې نه سو راوړلی که نه دا څنګه که تا خپله جوړ کړی وي یوزر ډیفاین بیا دلته را امپورټ یې که خپله هم کولی شي صحیح دی که نه کیدای شي همغه ځینې یې راوړی صحیح ده او شیټ نو پریفکس څه شی ورکوي څه شی درته ولیکي څو شیټه کار کوي شیټ ورته لیکي اوس دا ایس ډش دی هر شی چې ته ورته وایې دا پریفکس دی که نه او مختاړی بیا هغه ته سفکس ته بیا وروستاړی وایي او په خپله هغه ته څه شی وایي پېشوند پسوند او وند شی دی بیا هغه ورته وایي تاړی وایي ښه زه هغه پسې نه ګرځه شیټ ورته ولې پښتو کې نوم ورته ښه شیټ موږ ورته وایو چې داسې دې راسي دې کې خو نور شی نشته اوکې به کړو مارجن هم ورکولی شي ښه مارجن ښه اوکې دا مشوره سره ډرایینګ فارمټ پراپرټیز ښه اوس وګوره ګریډ لاین په کوم رنګ در سره راسي بس دا رنګونه هم بدلولی شي ښه بیا چې در سره پیل کېږي هغه کوم رنګونه دي ټکس در سره په کوم رنګونه راسي ایرو هیډ دغه غیشې در سره په کوم ډول باندې در سره راسي کولی شي په سلب کې په بیم کې او ټیبل چې کوم ټیبل راځي هغه هم در سره کولی شي بیا نور پسې وګرځئ صحیح ده دا به په دې ځای پرېږدو ځای مې درته وښودو نور کولی شئ دا چې کله ته ډیټیل لینک ته ګوتې ویلې چې ما سره دې داسې ډیټیل راسي ښه دغه نه وروسته راسه ورته ووایه چې رن ډیټیلینګ صحیح دی که نه ډیټیلینګ ورته وایه رن ډیټیلینګ ورته وایو که نه چې دا بس ټول را سره راسي لږ ځنډ ورته وکړئ موږ سره به ټول ډیټیلونه راسي دلته وګوره دا فریمینګ پلان دی دا به بیخي ایسته کړو دې ځینې لنډ هم لیدلی شئ خو دلته بیا ښه را سره بریښي صحیح دی ټول وګوره دلته یې سیکشن هم اخیستی دا یو سیکشن او دا بل سیکشن دوه مې را سره اخیستی ښه دلته اوس راځو نو ډسپلی ته به راسو ښه ډسپلی نه ډیټیلینګ ته شو ډیټیلینګ ته څه شی ګورې ډیټیلینګ ابجیکټ ورته وایي سلب فریمینګ پلان خو مو ولیده ریبار ټیبل ګورې ته بیل اپ کوانټیټي به یې راته شمېرلي که نه ښه خبره دا ده چې بیل اپ کوانټیټي چې څومره سیخان دلته کارېدلي هغه هم درته ښیي وګوره کیلوګرام موږ ورکړی وه بار سایز یې راته ښودلي دي چې بار کوم سایزونه بار سایز موږ هلته لکه فکر کوم په ملي متر ورته ویلی ښه په ملي متر و په ملي متر ګوره 10 ملي متره چې څومره کارېدلي هغه یې راته ویلي 12 14 او 14 او هر یو یې بیا ګوره بیل راته د هغه اوږدوالی یې راته هغه کړی ده راته شمېرلی څومره زه دا ګورم چې دی سم راته کړی ده دا شمېرنه که نه څنګه به شمېرو یو فورمول ده موږ سره ښه فورمول داسې ده چې دا هم راته معلوم وسي صحیح ده لکه دا مربع تقسیم پر شپږ دېرش او دا په څو کې شمېر وهو په 0.0 2 یا داسې دغه ډای مربع ده قطر مربع پر 1.2 ټکه 1.2 داسې 1.2 ټکه دا په دې باندې وویشه هماغه راځي ښه اوس ګورو چې رښتیا دا راځي که نه راځي وبه ګورو صحیح ده که نه هغه ته ځو که نه اکسل ته به لاړ شو لږ زر به یې وشمېرو اکسل کومه هغه نه او دا دی صحیح ده څنګه لاړ نه زه داسې به سم لاړ به ښه چې دا ماته وایي ښه دا 10 دی که نه او 9 3 دا به وروسته بیا زر کړم اکسل څو سره اول به دې 10 هغه پیدا کو وزن به پیدا کو صحیح دی که نه 10 دی
او بل موږ سره څه وو لاندې شپږ دېرش وو که نه شپږ دېرش او بل فورمول لیکم ځکه نور هم دی نور به مو ګورو او بل صفر ټکی دوه وو د یو هغه دا به لږ لاندې دلته به یې راوړی ښه دا موږ سره ډایه شوه کانسټانټ به ورته وایي صحیح ده نور به ترې تېر شي کانسټانټ ای راځي که هغه دی صحیح دی نه د هغه درته ښیم دی نه مخکې صحیح دی او دا هم بس کانسټانټ دی نه دا به کافي دې ته به دا مساوي دا مربع دا مربع په څو باندې ویشو د دې لپاره چې موږ غلط نسو که نه تېروتنه رانه ونسي دا ښه ده چې په هغه کې ونیسو لیندیو کې به یې ونیسو چې دا به په هغه باندې وویشو په شپږ دېرش باندې صحیح ده شپږ دېرش صحیح دی او دا خو سل راخلو سل خبره ده سل راخلو صحیح ده سل مراخ دا به بیا هم چې غلط نسی دې قوسونو ته اړتیا نشته ځکه اول سیده اکسل که دغسې شمېرنه کوم ضرب او هغه باید اول خلاص کړو وروسته بیا جمع او منفي دا به ضرب یې څوک و دې کې به ښه دومره راغی را سره اوس د دې لینت موږ سره څومره و څنګه خو په متر کې اوس خپله موږ ګورو که نه چې موږ سره هغه څومره و لکه دلته ورته وایي مثلا زه دلته ډایه لیکم بس زه برابروم صحیح ده ډایه هغه ورته وایم دا به داسې برابر کړو ښه دلته به یې وشمېرو اول ټول به وشمېرو بل څه و را سره هغه صحیح ده دا یو به وشو زه داسې وایم چې دا ټول موږ وشمېرو هغه سره یې پرتله کړو دا بل موږ سره 14 و که نه 14 ملي و او بل 14 و را سره بل هم څه و را سره نه پوهېږم ټول شمېرو زه دومره وخت خو نه نیسي اکسل دی ښه او د دې لینت به ولیکو دا یو به ځان ته ولیکو دلته به یې لینت ولیکو لینت یې موږ سره څه و د هغه ما لکسې لږ یاد مې ده چې څه و لینت نه پوهېږم څه صفحې ته صفر ښه یاد کې وساته دا 9 3 0 ښه د لس لپاره او د دې لپاره که نه دا پاڼه زه داسې وړلی یم سم یو چل دی خو ویسم ښه زه صحیح ده دا یاد کې وساته ښه زه صحیح ده زه بس نه دا 9 څو دی 3.0 دا مساوي ده دا ضرب شي ضرب دا هلته به وګورو چې څو ده دومره خو فورمول کې یو دا راوند اپ او دا شی صحیح دی که نه اول هغه فورمول هم چې موږ سره په کیلوګرام ده هو دا ټول وګورئ ټول همداسې راځي هلته 515 دا 504 بیا ټکی نه دومره توپیر نشته ورسره ښه دومره باید ښه لږ توپیر خو باید ولري ښه دا اوس څه شی اوس راځو نور ګورو که نه شو ډیټیلینګ ته راسه هغه ایکسپلورر چې دا خواته یو وینډوز خلاصه وه هغه نه لنډ هم کولی سئ خو دلته هم کولی سئ دغه اصلي ځای دا دی که نه چې تاسې ګورئ هلته خو کولی سئ بیا یو کلیک کوئ هغه وروسته بیا خپل هم پیدا کولی سئ خاصله به ریبار پلان ګوري اوس څه شی ګورې ته دلته یا ورته ووایه سیکشن ګوري ورته وایه سیکشن درته ښایي دا هماغه سیکشن دی د سلاب وګوره ورته لس او بټه مې درته ښودلې دی اوس دواړه یې درته جمع ګوره دلته بیا تاسو خپله وګرځئ ټول اوس دلته ټول به وګورو که نه لږ ځنډ وکړئ چې
ښه دا اوس سلب سر شی ګورې تا ته ښیي ښه ټاپ ریبار پلان مونږ دغه پورته ریبار پلان ګورو دا ټاپ ریبار پلان ده وګوره ورته ټولې درته اچولي ښه دې ته اړتیا نه لري چې تا هغه دلته وګوره ټاپ ریبار ټول نه اول تاسو زه بیا چې هغه تاسو سر یو اړین و بیا ته پوهېږې اوس ستا ټبز مینوګانو باندې بلد یې که نه او دې کې به هېڅ ته ستونزه ونه لري هېڅ هر پروګرام خپل ځای کې ده دلته اوس کالم نسي کولی هغه باندې که دلته ایډیټ مینو وګورې هغه سره کوم توپیر لري یو ډیزاین سټریپ ده بس همدغه او هغه مې نن درته کار وکړو نور خپله کار کولی سي سب چې کومې مینوګانې دي تر ډېره کار کولی سي مینوګانې کې ټول کار زه درته کوم په ټبس کې صحیح ده او په خپله چې کوم ډیزاین هم د هغه مې هم درته کار وکړو او هر پروګرام په خپل ځای کې فصلي نه کوي اوس راځو که نه دا خو تا ولیده داسې هم درته په یوه بله بڼه هم درته ښیي هغه به مو ګورو صحیح دی که نه دا خو آل ریبار و ټول یې راته وښودل که یوازې زه ریبار ورته وایم هغه به بیا په بله بڼه اوس وګورو دا ټاپ ولکه صحیح ټاپ ریبار پلان دا خو آل ما ورته ویلی و که نه دلته ټاپ وګوره خاص ټاپ ریبار پلان یوازې آل نه ورته وایم دلته اوس په بله بڼه ښیي و دې باندې بیا لږ پوهېدن باید دې کې یو څه خبره ده هلته په یو ځل چې څومره سیخانو موږ ته یې وښودل خو دلته یوه خبره ده لکه دا سیخان دي اوس دې ځي نه ونیسه دې ځي پورې موږ ته دا سیخان اچولی دې ځي نه دې ځي پورې هلته که تاسو یاد وي په سانتي متر موږ د سیخانو ترمنځ فاصله ورکړې وه که نه یاد مو دي تر څو پورې و دا نه هم فکر کوم نه هم نه نمبر به نه دا به داسې وي ښه چې نهه به د دې ترمنځ 9 دانې 14 اوس صحیح ده داسې راځي 14 ملي متره 9 دانې داسې اول 9 لیکو که نه خپله چې لیکم 9 دانې 14 یا هلته وشمېره دغه دې ځینې ونیسه دې ځې پورې دا په یاد کې وساته دا ځای خپله یې وشمېرم ښایي همدومره وي هلته به وګورو دې ځینې ونیسه دې ځې پورې داسې د دې مطلب دا ده چې دا سیخ دې ځي نه ونیسه تر دې ځي پورې دا 9 دانې بس داسې 9 دانې برابر کړئ نور اوس دلته چې دا موږ راکړم او دغه سیخ چې ده بیا دې ځي نه ونیسه تر دې ځي پورې درته شمېرلی بس ټول دغسې دي صحیح ده که نه سمه ده او سیکشن یې تاري درته اخیستی دا هم کتلی سي یو سیکشن دا ده مخکې ځو ښه دا نور هم لیدلی سئ بټ هم ګورئ سیکشن یې ګورئ ټول په یو ځای کې هم بیا لیدلی سئ بیا به وګورو دا ځل به بیم ته لاړ شو چه شی ولې نه ده ښودلی دا و که نه سیکشن 2 کوم یې وګورئ دا دي که نه داسې اچول سوی دلته داسې نه پرې کېږي لکه دا دی که نه خط سوی دا په سلب کې داسې کېږي خو بیم کې فکر نه کوم چې داسې کېږي صحیح ده که نه بیم کې نه په سلب کې کېږي په بیم کې نه کېږي نه په بیم کې ایس آی کې څوک داسې نه کوي داسې کوي مخامخ په سلب کې صحیح ده دا ولې نه ده څنګه دلته اتکا ده در سره دلته هغه دی دلته اتکا دی در سره دلته ټاپ ته نه اچئ سیکشن کې خو درته ښکاري که نه ګوره په دلته داسې ده ښه دلته باید لکه دې ځي نه ونیسه ښه دې ځي پورې ال پر 3 خو دی خو دې کې بیا ته خپل هم بدلون راوړلی سي هلته ما درته ونه ویلې مخکې د خپله ته چې څومره غواړې دا اوس ال پر 3 دی هغلته ته بدلون راوړلی سي چې څومره چې دا مې ال پر 3 ده دا خواته مې ال پر 3 ده صحیح ده که نه او دومره به یي یا په خپل هماغه ځای کې اول چې تاسې مخکې له دې نه چې تاسو ډیټایل رن کوئ دا ورته ویلی سي چې څومره غواړئ درته راسي ټول ورته ویلی سي صحیح دی که نه ښه دا به ال پر 4 وي دې ځای نه ونیسه دې ځای ان دا هم ورته ویلی سي دا اوس داسې کاږه سوي که نه دا به ورته ویلي وای چې 90 درجې باندې داسې کاږه کړه
داسې ته نه غواړئ تاسې ښځه کې او نوي دا هر شی تاسو ورته ویلی شئ هغه په خپله داسې نه پوهېږي کمپیوټر چې څه خبره ده تاسو په یو څه به تاسو ورته وایئ اوکې ښه بیم ته راځو صحیح ده که نه بیم کې بیم یو الیویشن ګورئ سیکشن ګورئ څه شی ګورئ سیکشن به هماغه یو سیکشن به دغه یو سیکشن دی هلته وګوره بیا په یو ځای بل ځای د هلته ټول هم راته هو که نه هغه سکښت یې درته وښوده مقطع چې دا کوم ځای کې ده هغسې درته ښیم لږ ځنډ وکړه دا یو او دا سیکشن دی سیکشن یو دی سکیل یې درته ښودلی او بیم یو نه یې راخیستی دا سیکشن موږ 300 ملي متره ورته ویلي وو که نه 300 په څو کې وو 400 دوه دانې 18 ملي او جمع څو 2 دانې 14 ملي دواړه کوم یو به یې دلته خو یې ښودلي دي چې دا به یې که دا به یې اوس داسې خبره ده کیدای شي هلته بیا کیدای شي یو بل ځای کې بیا ګوره بیا دغه چې دا 10 دانې چې شی درته ښودلي دا ګژدمه کې درته ښودلی او 2 دانې پاس 22 ملي په دې باندې هم پوهېدلی شي ښایي په دغه کونجونو کې موږ ته دغه 18 ملي هغه کړي او منځ کې دغه وي صحیح ده سم کې لوی لوی واچوه هغه منځ کې داسې وړه ښه مخکې ځو دا سیکشن و الیویشن آل بارس ټول وګوره دا ټول الیویشن پاس وګوره بارونه هلته وګوره اوس دلته کولی شي که نه هلته وګورئ 14 کوم ښه دا 14 او دا هم 14 دی هغه کوم یو سیکشن اوس موږ نه هېر سو چې کوم یو و راسره صحیح دی که نه کولی شي دا ټول وګورئ ګوره اوس خو ډېر ښه لیدلی شي چې دا څه شی دی ښه تصور کېږي که نه سادات صاحب څنګه او که دلته رایټ کلیک وکړئ دلته بیا نورې خبرې دي کولی شي اټکیټ ته یې یوسئ هلته بیا نور ایډیټ هم پکې کولی شي ښه ایکسپورټ ویو دا اوس لږ ځنډ کوي موږ سره جوړوي بل نور هم دی که تاسو ایډیټ کولی شئ ایډیټ وکړئ کوم هلته بیا به ووایي ښه ځینې سیکشن یې تا خوښې نه وي که نه زه اوس مخکې ورو به رسېږو مخکې له مخکې خبره نه ده ښه خوند له منځه دا ټول په یو ځای کې هم لیدلی شي هلته چې موږ ډرایینګ شیټس یې ورته وویلی په یو شیټ کې هم لیدلی شي اوس ورځو که نه ښه دا اوس را به سو ډرایینګ ته کور شیټ ګوري دی کور شیټ دی در سره ها دس ډرایینګ ها څه شی درته لیکلی بس نور لیدلی شي دا هلته که موږ ورکړی وای که نه دلته اول کش کې ما ورته پام سوي وای دلته ستا پروجیکټ انفارمیشن بیا مو دې نه وروسته ډیټیل مو رن کړي وای او بس کیدای شي بیا دلته راغلی وای زه بیا به کور شیټ جنرال نوټ دی جنرال نوټ کې به څه شی جنرال کې دغه دی ښه وګوره څو شیټه دي در سره کور شیټ دا د 0% جنرال نوټس په دې کې دي سلب پریمینګ پلین په دې شیټ دویم دی شیټ ما مخکې مختاړی مې ورکړی و که نه دا دی راغلی دی ورسره بیم پریمینګ پلان دی او داسې دی ها چمتو دي که نه اوس یې ګورو که نه بل سلب ریبارس میډل سټریپ هغه چې ما درته مخکې یادونه وکړه چې تاسو سیخ څومره بحث یې هغه دغه دی ګوره 0.22 LN دی او دا وګوره 0.22 دی دا تقریبا هلته 0.33 تقریبا دا لږ څه شی راځي لږ کم راځي که نه هغه موږ څه شی نیولی هغه مو کم نیولی او صحیح ده هماغه مو لږ دی دا په خپله تاسو چمتو کولی شئ ورته مخکې له دې نه چې ډیټیل رن کړي خو موږ ټولیزه خبر وکړه چې ال پر 3 باندې یې نیسي دا تاسو خپله بیا زیاتونې او کمونې کولی شئ ایکسټیریر سپان یې درته ویلی د انټیریر یې درته ویلی دا اوس ایکسټیریر هغه نه ایکسټیریر باندې سپان صحیح ده او دغه دی نه بټن بار او ټاپ یې درته ښودلی بټن بار او ها ښه دا بیم ریبار بس ټول یې درته ویلي ګژدمکونو ته راسه ګژدمک وګوره
کوډ یې درکړی کوډ باندې ښودلی او ټاپ ریبار ښه ودرېږه نو بچې شیټ به مو ګورو چې څه خبره ګوره دلته مونږ هغه ایټرز نه دی راغلي ورسره که مونږ د پروجیکټ انفارمیشن ورکړي وای که نه ورکړمه چې بیا درته رن کړم څه ښه بس تاسو کالم نه کېږي نه دا ستونزه ده چې کالم نه کېږي ولې ایټرز کې دې ونه کړه ایټرز کې دې بیم وکړه کوم سیستم خپله به اټوکیټ کې وکړه په ایټرز کې ډیزاین وکړه نور اټوکیټ کې او که بیا یو سی اس آی کالم ورته چې د دې ځان د هغه لپاره بیا ځان ته سافټویر ده هغه کې بیا کټ ترې واخله ښه جنرال نوټ ګوره دلته هماغه یو دا کلاینټ څه ده دغه نوم راغلی دا په دلته پاتې شوی صحیح ده که څه شوی دا وینې کلاینټ نیم اوس خو نه راځي که دلته مونږ بدل کړو که دلته کلاینټ نوم زه ورته بدل کړم صحیح ده زه دې ته وایم کلاینټ نوم ورته دا نوم به ورکړو صحیح ده خپل نوم به ورته اوس خو نه کوي بیرته به یې ته د ډیټیلینګ څه ده دا به بیرته رن کوي صحیح ده او بیا به موږ سره وخت به ونیسي دلته ورکوي نمونه دا انجینر او هر شی به بیا در سره راځي دلته نیو ډرایینګ جنریټډ په ان ټایم درته بس هر شی درته لیکي کمپیوټر سټرکچر ان او آی ان سی څه معنا انګلیسي خو د څه شی بس همدا معنا به لري هم د سره که بیا ډېر معلومات غواړي بیا به هلته هیلپ کې وګوري دا تیار لیکلی کمپیوټر ان سټرکچر لاندې تیار لیکلی صحیح ده که نه ځو مخکې ځو صحیح ده ښه کور شیټ مې ولید دا څه شی و سلب فریمینګ هغه و که نه جنرال نوټ اوس فریمینګ پلان ګورئ دلته ټول به درته راځي بیا ښه ته وګوره دا خو یوازې فریمینګ دی نه دې کې ټول نه راځي سلب فریمینګ پلان بیم فریمینګ پلان هر شی ته ګورې سلب ریبار پلان به وګورو صحیح ده ټاپ به وګورو ګوره ټاپ درته ټول او داسې هم کولی شي ټول دلته په یو کې درته راغونډ شي اوس به وګورو چې په یو کې کوم راځي بیم ریبار ګوري سلب سیکشن دوه کوم چې ته ګوري ورته ووایه چې څه شی ګوري یو دوه دا دواړه سیکشنونه به وګورو دلته وګوره سیکشن او دا په یو کې هم راځي ښه چې دا اوس کله نه سیکنډري مو کله ورکړي سلب ریبار پلان ښه سلب سیکشن دی سلب سیکشن دا لیدلی شئ بیم ریبار وګوره ښه دا بیم ریبار ده ځه ګوره ټول مخکې مونږ یو سیکشن لیده په بیم کې دلته هغه په اوږده سکښت هم راوړی ده او په ساره سکښت هم راخیستی دی صحیح دی که نه داسې ده عرضي مقطع دي صحیح دی که او داسې ده طولاني مقطع دی بیم درته ټولې درته راخیستی دلته اوس وګوره دا به کوم ځای نه راخیستی دلته ولوله یو دی سیکشن 1 دا دی اوس دلته لاندې څومره سیخان دي در سره پاس څومره سیخان دي در سره دلته وګوره 4 او 2 او منځ کې وګوره اوس دا څوم دی موږ سره اوکه کنجو کې لکه موږ مخکې او دلته راسه د بل سیکشن کې وګوره ځای پیدا کولی شي بس نور دلته وګوره ټولې سیکشن یې لیدلی شي او بل زه به دلته رایټ کلیک وکړم که هغه خبره اوس ایډیټ ویو ټیکسټ ایډیټ ویو پراپرټیز په دې کې ښه پراپرټیز دلته هم بدلولی شي لکه کپشن ته ورکوي لکه د مین کپشن دا دی که نه فریمینګ پلان ته یو بل نوم باندې اړی دلته ورته نوم ورکړه یو بل کپشن ورته ورکړه د دې سکل ورته بدلې سکل یې ورته بدل کړه بس بیسیک سمبول سایز دا او لاین تکنیس او دا شیان ورته بدلولی شي صحیح دی که نه او بله خبره معلومه نه ده دا خو د هر شي لکه موږ چې په هغه کې مو ویلې په ترسیمي هندسه کې وویلې کړکۍ په یو اندازه باندې هر شی همدغسې خو معلومه نه ده ښایي په همدغه چې نوی کورس موږ ته پیل شوی دی کې مو ویل دا خبرې هم دی کې راځي ښه ایډیټ ویو ټیکسټ دی
ښه دا هم تاسو بدلولی شئ ښه دا اوس هماغه پریمیم موږ ته راواخیست په دغه ځای بدلولی شئ دلته هر شی چې بدلوئ بس راسئ صحیح دی که نه دلته وګوره هماغه راوست بس نور تاسې ګوتو کې ووایي بیا خپله وګوره سمه ده که نه ایډیټ ویو ټکسټ پرنټ پریویو دا ایکسپورټ ویو دا به ډېر ځنډ را سره وکړي شو سټنډر ویو هماغه دی صحیح ده بس دی که نه دومره دومره به بس وي که نه نور خو شی پاتې نه شو دی بیم ریبار سلب او نور به څه شی پاتې په دې وروستیو کې که زر لاړه وبه ګورو چې دا ایکسپورټ ویو ډېر ځنډ به را سره وکړي خو داسې ایکسپورټ کولی شي ایکسپورټ ویو ګوره ځنډ را سره کوي دا بس څه ستونزه راولاړه شي خو اټوکیټ بس دې ته یې وړلی شي ځنډ کوي در سره هلته ټول در سره وړلی شي بس دومره به بس د نن ورځې لوست به دومره بس په دې ځای به یې ودرو